हम आए हैं तारीख बदलने. د کرکټ په نړۍ کې د هند او پاکستان سیالي همیشه لپاره ډیره مهمه او پزله پورې وي. وجه دا ده چې دا دواړه لوبډلې ډیره له جذبو سره لوبه کوي او خپل منځونو کې هیڅ صورت کې ماته نه مني. له 2009 کال را په دې خوا تر 2015 کال پورې د دوی ترمنځ 14 شلاوریزې سیالۍ شوې دي چې په دې کې 10 لوبې هند لوبډلې ګټلې او پاتې 3 لوبې پاکستان ګټلې دي. A new chapter in this historic rivalry. Let's head straight to the action. سیالي له لومړي بال څخه معلومه شوه چې کومه لوبډله ډیره قوي ده. ټاس پاکستان لوبډلې وګټه او خپل د بیټینګ پریکړه وکړه. په لومړي بال سره هاردیک پانډیا د دوی پیاوړی ځوان لوبغاړي سیم ایوب له مخې لرې کوي او هماغه چې پر پاکستاني لوبډلې پریشر زیات شو پرله پسې په 50 منډو کې 3-4 وکټې آوټ شوې. Down the track, Akshar Patel's never easy. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Pakistan. And a good catch. یو سلو 28 منډو هدف ورکړل شو. هندۍ لوبډله میدان ته راښکته شوه. لومړی بال شاهین شاه افریدي واخیست. فکر کېده چې شاهین شاه افریدي به لومړی بال سره د ابھیشیک شرما وکټه ماتوي. Abhishek Sharma and Shubman Gill. Expect fireworks from Abhishek Sharma. Fireworks all. د خلک حیران کړل چې په شاهین باندې څلوریزه وهل او په دومره تیز سرعت سره ابھیشیک شرما دا ثابته کړه چې دوی په لومړي سر نه دوی د بریا په فکر کې وو. لومړي بال کې وکټه او په لومړي بال باندې څلوریزه ورپسې بیا شپږیزې شروع شوې او هر لوبغاړی چې راتلو شپږیزې وهلې. پاکستاني مینوال ډېر مایوسه ناستو په میدان کې او ډېری یې خو یې ویل چې همدا وخت دی چې له میدانه په عزت ووځو. لوبه تر 15 اور ورسېده او 14 اور په دوهم بال باندې یوه هسکه شپږیزه ووهل شوه او هندۍ لوبډلې دا لوبه وګټله. Well, it's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. د یو اړخیزه لوبه وه. د کرکټ مینوال وایي چې ډیره بې خونده او بیکاره سیالي ترسره شوه. सर अभी नई टीम बनी है. नई टीम में आपने देखा नहीं है सारे कह रहे थे अफगानिस्तान एशियन की सेकंड बेस्ट टीम है. किधर गई सेकंड बेस्ट टीम एशिया की? बाबर रिजवान आज होते तो भी कुछ नहीं होना था. हाँ भाई पाकिस्तानियों हाउस द जोश हैं. پاکستاني مینوالو ډېرې تبصرې دا وي چې افغان لوبډله د اسیا دوهمه غوره لوبډله نه ده بلکې پاکستاني لوبډله غوره ده. د کرکټ مبصرین په دې لوبې بېلابېلې تبصرې لري خو د مینوالو خفګان یې هم د پام وړ دی. और इसमें कोई शक नहीं है. वाजी द रहीम सिद्दीकी लबे नहीं मात करे. ढेर आसान मैच होगा. ढेर इजी मैच होगा. سوریا کومار یادوف پاکستاني لوبډل مشر ته د ټاس ویشتلو پر مهال لاس ور نه کړ. Won the toss and has decided to bat first. خلکو الخير فکر یې نه و دا څه خبره نشته. خو کله چې سیالي ختمه شوه پاکستاني لوبډله ټول راټول شول تر څو هندي لوبغاړو سره په لاس روغبړ وکړي خو ولې هغوی ورته وخت ور نه کړ ان تر دې چې دروازې ورپسې بندې کړې. چې دوی داخل ته راپسې رانسي. دا د هندي مینوالو غوښتنه وه چې باید هندوستان لوبغاړي لوبې نه وروسته د پاکستان لوبغاړو سره روغبړ ونه کړي. د کرکټ ډیری مبصرین د هند لوبډلې دغه چاره ننګوي او وایي چې دا مناسب نه دی خو ډیری خوشحاله دي او وایي چې بالکل همداسې پکار وایي. ये मैच खत्म हुई थी तो इंडिया ने विन किया था. हमारे प्लेयर्स इंडिया से हाथ में मिलाने गए तो हाथ नहीं मिलाए इंडियन प्लेयर्स से. दुश्मनियां मैदान जंग में होनी चाहिए दिलों में. इंडिया क्रिकेट टीम ना जमा د زړه بیګا ډیر زیات مات شو. واجی د رحیم صدیقی لبه نه مات کړي. د ډیرو د کرکټ د مینوالو زمره مات کړل. دا د ICC رولز کې دي دا څنګه چې دا مونږ جوړ کړی دي یا مونږ په خبرو وکړو. صحیح د دنیا براشي کنټری کارت به یوز کوي د کنټری کارت په تر باندې خپل اډینس جوړي. اوس د پاکستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې ترڅو د ICC لخوا د دغه سیالۍ د میچ ریفری بدل شوی نه وي دوی سیالۍ ته دوام نه ورکوي او په دې ډیر جدي دي. अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा. تاسو هم خپل تبصرې را سره شریک کړئ.